سلامونه نیکې احترامات. نننۍ ویډیو مو پر دا برابر ده سمه ده چې موږ د خپل چینل سټینګ څنګه وکړو. وختي کې تاسو ته ویډیو کړې و چې تاسو چینل څنګه د یوټیوب لپاره جوړوئ، چې په یوټیوب کې تاسو خپل چینل څنګه جوړولای شئ. نننۍ ویډیو مې د چینل د سټینګ په اړه کې د لکه څنګه چې ما د خپل چینل سټینګ کړی دی هغه رقم به سټیپ بای سټیپ تاسو ته طریقه ښایم سمه ده چې تاسو د خپل چینل سټینګ څنګه وکړئ. چې تاسو هر چینل جوړ کړی انګلیسي کنټینټ باندې مو کار شروع کړی، پښتو کنټینټ باندې مو کار شروع کړی، اردو کنټینټ باندې مو کار شروع کړی، چې په هر ژبه هر کنټینټ باندې مو کار شروع کړی سمه ده. دا غږ تاسو د چینل لپاره زه د سټینګ مکمله طریقه تاسو ته په دغه ویډیو کې ښایم. یو ثانیه هم سکیپ نه کړئ. لکه څنګه چې ما د خپل چینل سټینګ کړی دی هغه رقم به تاسو لپاره هم هغه سټینګ تاسو د چینلو لپاره په دا ویډیو کې وکم. هغه ځکه که تاسو د چینل سټینګ نه کړی یوټیوب د تاسو ویډیوګانې د نور خلکو مخ ته نه راولي. دا کم کنټینټ چې باندې تاسو کار شروع کړی ډیر ملګرو راټول موږ ویډیوګان باندې شروع کړی ده ویډیوګانې ورپورته کوو خپل چینل ته هغه تاسو لپاره پیدا نه لري. ولې که تاسو د خپل چینل سټینګ نه کړی یوټیوب څه پوهیږي چې دا چینل د دې په اړه کې دی دغه محتوا دغه ویډیوګانې پورته کوي د خپل چینل ته. هغه یوټیوب نه پوهیږي چې کله تاسو د خپل چینل مکمله سټینګ وکړئ هغه وخت بیا یوټیوب ته پته لګیږي چې دا سړی ولا اخته دی په دغه ویډیوګانو باندې دغه ویډیوګانې سٹارټ کړي دي. نو یوټیوب بیا تاسو ویډیوګانې د نور خلکو مخ ته هم راولي. نو راځو مکمله طریقه په دا ویډیو کې ښایم چې یو ثانیه هم ویډیو سکیپ نه کړئ چې په هر څه مو سر خلاص سمه ده. چې سبا دعا راته وکړي چې تاسو چینلونه پر مخ روان دي. زما چینل ته مو ګوري دا به ان شاء الله که د خدای رضا و تاسو به پر 50000 وویني، پر 1 لک به وویني، پر 2 لک به وویني، پر 3 لک به وویني. خدا سي دي ته حوصله نو ورته بایلم سمه ده. حوصله مو ورته بایلی کار وکړي، کار پر شروع کړئ. یوټیوب پر چینلو باندې انګلیسي کنټینټ باندې کار کوي، پر هر کنټینټ باندې کار کوي خو یو شی غوړه کوي سمه ده چینل سټینګ ورته وکړي. مکمله چینل سټینګ چې مو تنظیم کړي چې د چینل بینرز او د چینل لوګوز ول دا به ان شاء الله وخت په بل ویډیو کې ما تاسو ته ښوولي و چې په کینوای کې په دا ویډیو کې ما تاسو ته ښوولي و چې په کینوای کې څنګه د چینل بینر جوړیږي سمه ده. هغه طریقه می تاسو ته ښوولي خو ان شاء الله بل ویډیو بوم پر روانه ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه مکمله د یوټیوب د ویډیو لپاره تمبینال اصلي ویډیو چې روانه په تمبینال باندې روانه سمه ده. چې تاسو د تمبینال لکه ما چې د دا ویډیو لپاره تمبینال جوړ کړی دا ویډیو دغه رقم به تاسو ویډیوګانې په تمبینال چې هر څه ښایسته تمبینال تاسو ورته جوړ کړئ. هغه یو څو یو چا مخ ته راشي وز ما مخ ته یو ویډیو رااله تمبینال یې ښه ښایسته خو ویډیو د کار نه سمه ده. زه د تمبینال د خاطر پر دا ویډیو باندې کلیک کوم ویډیو ګورم دا رقم به تاسو ویډیوګانې هم د تمبینال په خاطر باندې مخ ته رواني. د ویډیو چې تاسو جوړ کړئ هغه پیدا تاسو لپاره نه لري چې تمبینال یې ورته جوړ کړئ سمه ده. ښایسته ویډیو ورته جوړ کړئ، ښایسته تمبینال ورته جوړ کړئ، ان شاء الله مخ ته به تاسو ویډیوګانې رواني پر راتلونکي کې. نو راځو د سټینګ په اړه کې ویډیو ډیر نه ورډوم. سټینګ مکمله طریقه درته ښیم څنګه موږ د خپل چینل سټینګ کولی. نو تاسو چې کله کروم ته رالاست دلته به په سرچ کې ورته ولیکئ یوټیوب سټوډیو سمه ده. دلته ما ته راپورته کړې ده دغه یوټیوب سټوډیو به ورته ولیکئ. نو سرچ به کړئ. کله چې مو سرچ کړله دلته تاسو دغه اولنۍ ویب سایټ دی پر دې باندې کلیک واخلئ د یوټیوب سټوډیو دی سمه ده. کله چې مو کلیک ورته واخلئ تاسو چینل راپورته کوي سمه ده. نو دغه زما چینل ما ته راپورته کوي نو تاسو ته به خپل چینل راپورته کوي. دلته بیا تاسو په دا کونج کې وینئ دغه تاسو پروفایل راوړي سمه ده. دغه تاسو پروفایل راوړي پر دې باندې کلیک ورته واخلئ. که تاسو چینل دلته نه و دلته به پر دغه سویټ اکاونټ باندې کلیک ورته واخلئ سمه ده. پر دغه کښنی علامه باندې به کلیک ورته واخلئ. خپل کوم چینل چې تاسو جوړ کړی هغه چینل به دلته لاګین کړئ سمه ده. نو اوس دغه چینل باندې ما تاسو ته کار شروع کړی و دغه چینل زه اوس لاګین کوم بل ویډیو کې ما تاسو ته دغه چینل جوړ کړی و سمه ده. نو زه راځم ما خپل چینل ته درښکاره کوم چې ما د خپل چینل سټینګ څنګه کړی دی سمه ده. نو دلته راځم د چینل کسټمایزیشن برخې ته سمه ده. کسټمایزیشن برخې ته راځم دلته تاسو ته ښکاره کوم. تاسو وینئ زما چینل دغه بینر سو زما د چینل دا زما د چینل لوګوس ول سمه د پروفایل سو او دغه زما د چینل نوم سو دا زما د چینل هینډل سو. تاسو وینئ دا زما د چینل نوم سو دا زما د چینل هینډل سو. ما په چینل کې مکمله طریقه درته ښایم سمه ده چې تاسو د خپل چینل سټینګ هم دغه رقم ورته وکړئ. هغه که تاسو پر هر شي باندې جوړ کړي اوس ما ډسکرپشن جوړ کړی دی دا زما چینل چې دی د زده کړو لپاره دی ما جوړ کړی دی سمه ده چې د زده کړې ویډیوګانې پکې پورته کوم. تاسو د هر شي باندې کار شروع کړي غواړي په انګلیسي ورته ولیکئ دلته په انګلیسي ورته لیکلای شئ سمه ده. چټ جی پی ټي ته کله چې تاسو چټ جی پی ټي ته رالاست سمه ده دلته به ورته ولیکئ ما د انګلیش کارتوني ویډیوګانو اړوند یو چینل روان کړی دی. زه ورته نو ما دلته ورته ولیکل چټ جی پی ټي ته ما د انګلیش کارتوني ویډیوګانو اړوند یو چینل روان کړی د هغه لپاره ماته ډسکرپشن راکړه په انګلیسي. زما د چینل نوم اسلام کارتون دی. نو اوس به وګورو زه به ورته واسم تاسو وینئ دا دی ماته ډسکرپشن راکړي زما د اسلامي کارتون چینل لپاره سمه ده. نو اوس زه ورته لیکم ماته دا په پښتو ولیکم. تاسو وینئ چې اوس یې ماته دغه ډسکرپشن په پښتو لیکي. وای ډېر ښه دلته ستاسو د اسلام کارتون چینل لپاره د پښتو ژبې ډسکرپشن دی سمه ده. تاسو دلته لاندې وینئ چې مکمله ډسکرپشن یې موږ ته په پښتو کې ښه راغلاست. اسلامي کارتون ته دغه چینل د ماشومانو او کورنیو لپاره د زړه راکښونکو اسلامي کارتوني ویډیوګان چې کوم ځای دلته تاسو په نظر غلط درغلی سمه ده هغه به تاسو ورته سم کړئ ورته دغه به کې ډسکرپشن به مکمله داسې راکاپي کړئ دغه انګلیسي ډسکرپشن دی سمه ده چې موږ ته یې راکړئ دا به تاسو راکاپي دا ځای څه به تاسو ونیسئ سمه ده دا رقم به راکاپي کړئ. نو دا تاسو سره کاپي شو دلته به خپل چینل ته راسئ سمه ده. په همدې ځای کې به تاسو هغه ډسکرپشن ورته پیسټ کړئ ډسکرپشن به ورکړئ سمه ده.
نو دغه د ډسکرپشن طریقه سوله هغه که تاسو په هر باره کې چینل جوړ کړی هر کنټینټ چې تاسو پورته کوئ سم ما په کټ چټ پی ټی ته لیکي چې ما چینل دغه په باره کې دی ماته ډسکرپشن راکړه ته تیار کړه تاسو ته به تیار ډسکرپشن درکې سم ده تاسو ته حاجت نشته چې تاسو په لاس ورته ولیکئ دلته اډ لانګویج دلته تاسو ژبه ورته دا توان نه لري سم ده کې تاسو ورته ورکړئ کنه کې ور خدا د بهرني خلکو لپاره دی سم ده خو تاسو بدلته انګلیسي ورته انتخابوي که تاسو چینل په انګلیسي سم ده دلته په انګلیسي ورته انتخابوي نو تاسو چینل لپاره دا شری چې انګلیسي ورته انتخاب کړئ ځکه دا تاسو انګلیش ورته انتخاب کړئ خپل د چینل نوم ورته ولیکئ سم ده خدا دا رقم دا نور خلکو ته ژباړل کېږي د تاسو چینل کې تاسو ورکړئ کنه کې ور دا تاسو ته تاوان نه کوي سم ده کې ورکوي کنه ورکوي دا مشکل نه لري او دغه تاسو لینک تاسو د چینل لینک سم ده تیر ویډیو کې تاسو ته وښول چې تاسو د چینل لینک دغه دی سم ده او بل دغه ځای کې تاسو وینئ اډ لینک په دا ځای کې تاسو خپل د سوشل میډیا لینکونه اړولای شئ سم ده که تاسو د ټلګرام چینل لري که د فیسبوک پیج لري که د ټیک ټاک آی ډي لري سم ده په دا ځای کې به فقط پر د اډ لینک باندې کلیک ورته واخلئ زه کلیک ورته اخته به تاسو د خپل چینل نوم ورته ولیکئ سمه ده د ټلګرام چینل دی دا یا د فیسبوک پیج دی یا د ټیک ټاک آی ډي ده سمه ده تاسو به دلته ورته ولیکئ او په دغه دوم ځای کې به تاسو د هغه لینک راکاپي کړئ لکه څنګه چې ما د خپل چینل لینک ورکړی دی سمه دلته ما ورته لیکلي دي ما د ټلګرام چینل اول ته مې لینک ورکړی دی سمه ده دا رقم به ورته ورکړئ او سیو به کړئ نو په دا ځای کې خپل ایمیل ورته ورکړئ سمه ده تاسو چینل ایمیل تاسو کوم ایمیل کاروئ دی غواړئ تاسو سره اړیکه ونیسي څوک غواړي تاسو سره اړیکه ونیسي پر دغه ایمیل هم تاسو سره اړیکه نیولی شي او دلته تاسو لوګو د سمه ده د چینل لپاره لوګو چې تاسو ویډیو یو څوک سٹارټ کړي دغه لوګو به پر اکونټ کې ورته معلومیږي سمه ده لکه څنګه چې ماته تاسو وینئ چې په دا ځای کې معلومیږي په سٹارټ کې 15 ثانیې تېرې دغه لوګو به هر چاته زما په لوګو باندې معلومیږي ورکوي کنه ورکوي مشکل نه لري نو اوس راځو دلته سټینګ ته سمه ده پر دا ځای باندې به کلیک ورته اخلئ دلته چې کوم ځای باندې به کلیک ورته اخلئ دی نه عبارت د سوړک دلته په دا پای کې تاسو ته راوړي سمه ده په دا پای کې تاسو ته راوړي د ګراري د سټینګ دی تاسو کلیک ورته اخلئ سمه ده دغه ګراري باندې به کلیک ورته اخلئ دلته تاسو د چینل مکمله تنظیم کولی شئ سمه ده دغه چینل باندې به کلیک ورته واخلئ چینل باندې چې مو کله کلیک ورته واخلئ تاسو وینئ چې دلته ما ورکړي دي کیورډ ما د چینل اړوند کیورډ ما ورکړي دي خالد سکیلز آفیسیل خالد سکیلز چینل خالد سکیلز یوټیوب خالد سکیلز ټیپس دغه رقم به تاسو هم د خپل چینل لپاره کیورډ ورته ورکړئ سمه ده لکه څنګه چې ما د خپل چینل د ورکړي دي چې دا بیا هر یو سرچ کړي دغه اړوند شان سرچ کړي لکه ما چې ورکړي دا اړوند یو څوک په یوټیوب کې سرچ کړي از ما چینل به ورته راپورته کوي سمه ده نو دا ډېر ښه دي دغه کیورډ ډېر مهم دي تر هر څه دغه کیورډ مهم دي کیورډ لپاره به تاسو راځئ چټ جی پی ټي ته سمه ده چټ جی پی ټي ته به لیکئ چې دغه چینل لپاره ماته اوس کیورډ برابر کړي چې د سرچ کې راځي په سرچ کې څوک چې سرچ کې سمه ده زموږ چینل ورته معلوم شي زموږ د چینل ویډیوګانې معلوم شي نو ما ورته ولیکل دغه چینل لپاره ماته کیورډ ولیکه سمه ده تاسو په پښتو ورته لیکئ دی بیا چټ جی پی ټي به تاسو ته په انګلیسي کیورډ لیکي سمه ده که کوم ګری په انګلیسي سره نه خلاص دا رقم په پښتو ورته لیکئ هغه به تاسو ته په انګلیسي چټ جی پی ټي درکوي ما ورته ولیکل کیورډ راکړه سمه ده دا کیورډ تاسو کاپي کړئ تاسو ښه نه منئ سمه ده زه ورته وایم چې د کیورډ لپاره ماته برابر کړه ما ورته ولیکل نو دا چې دی یو څه ډیر دي سمه ده نور دغه اقامه نه دي دغه اقامې چې ورکړي دي دغه اقامې باید پکښې ولي کیورډ لپاره باید دغه اقامې نه کار نه کوي کیورډ سمه ده نو زه ورته وایم چې ماته 15 دانې د دې سره جلا کړه مهم 15 دانې چې په سرچ کې ډېر راځي نو دا ما ورته ولیکل ستانو ماته 15 دانې ولیکل سمه ده کیورډ دا بل مکمله راکاپي کړئ چې کله مو کاپي کړله دلته په خپل چینل ته راسئ سمه ده د کیورډ په برخه کې به ورته پیسټ کړئ په داسې سر کې به ورته پیسټ کړئ سمه ده ټول به دغه رقم منظم راسي لکه څنګه چې زما د چینل د راغلي دي سمه ده تاسو وینئ زما د چینل رقم به منظم راسي په دغه ځای کې تاسو ته سیو باره راوړي سمه ده په دا سیو به کلیک ورته واخلئ نور تاسو د چینل کیورډ تنظیم شوله ورته نو چې هر شی تاسو په کار راتلی سمه ده دلته به فقط چټ جی پی ټي ته دغه په باره کې لیکئ چټ جی پی ټي به تاسو ته تیار لیکي کاپي کوئ بیا فقط بیا کاپي پیسټ کوئ هلته سمه ده دلته بیا د دې ځای کاپي کوئ هلته بیا پیسټ کوئ هر څه چې تاسو غواړئ په خپل چینل کې دلته په چټ جی پی ټي ته به لیکئ چټ جی پی ټي به تاسو لپاره درکوي هلته بیا چینل کې به پیسټوئ په هر ځای کې چې تاسو بند راسئ چټ جی پی ټي ته وایئ سمه ده په دغه ځای کې تاسو هیواد ورته سلیکټ کولی شئ سمه ده ما پاکستان د اوس لپاره ورته سلیکټ کړي دي بیا وروسته چې مونیټایز کوم هغه نو کار ځای مونیټایز شو سمه ده تاسو هم پاکستان ورته سلیکټ کوئ هر هیواد یونایټډ سټیټ ورته سلیکټ کوئ په دغه ځای کې مشکل نه لري نو دلته اوس راځو اډوانسډ برخې ته راځو نو دلته موږ ته وایي دغه ستاسو چینل د ماشومانو لپاره دی که د لویانو لپاره دی ما ورته انتخاب کړی دی نو معنا زما چینل د لویانو لپاره دی بیا هم پر دا نو ورته ودروئ لکه څنګه چې ما د خپل چینل سټینګ کړی دی تاسو بیا هم دغه رقم ورته وکړئ تاسو وینئ په دا ویډیو کې سمه ده دغه مکمله به دغه رقم مکمله سټینګ ورته وکړئ اډوانسډ برخه سوله ده دغه رقم به ورته وکړي لکه ما چې ورته کړی دي راځو دا بل ځای ته راځو په دغه ځای کې تاسو د چینل ویریفای کېدل دي سمه ده تاسو به خپل چینل په نمبر سره ویریفای کوئ نو دغه باندې به کلیک ورته واخلئ دلته دا خو ما اوس ویریفای کړی دي تاسو به خپل چینل ویریفای کوئ سمه ده زه اوس په بل چینل کې تاسو ته طریقه ښیم چې چینل څنګه ویریفای نو زه دغه چینل ته رالم ملګرو دلته زه راځم سټینګ به برخې ته
سټینګ برخې ته چې رالم په چینل باندې کلیک ورته اخلم دلته راځم یوټیوب برخې ته راځم سمه ده دلته وینې دغه انیبل دی دا اول دانه او دا دوم دانه نمبر ویریفای کېدل دي دا چینل په خپل نمبر باندې ویریفای کړي کولی شي بیا در 15 دقیقې غټه ویډیو پورته کړي پر یوټیوب ویډیو باندې تمبینل ودروي کوم ویډیو چې تاسو پورته کوئ تمبینل هم پر درولی شي او کوم نو ویریفای کړي تمبینل هم نشي پر درولی د 15 دقیقې پورته ویډیو نشي کولی سمه ده دلته به پر دغه کلیک ورته واخلي دا ویریفای فون نمبر پر دا باندې به کلیک ورته واخلي چې انتظار ورته کوو تاسو وینئ چې دلته موږ ته راپورته کړله د نمبر ځای سمه ده په دغه ځای کې به تاسو نمبر ورته لیکئ دلته به هیواد ورته سلیکټ کوئ دلته به پر دغه کلیک ورته اخلئ دلته به افغانستان ورته پیدا کړئ سمه ده چې تاسو په هر ملک پاکستان کې یاست پاکستان به ورته انتخابوئ په هر ملک چې یاست هغه ملک به ورته انتخابوئ سمه ده زه افغانستان کې یم افغانستان ورته انتخابوم ځکه زما سره افغاني نمبر دی غواړم دا چینل پر افغاني نمبر باندې ویریفای کړم دلته زه خپل نمبر ورته لیکم نو ما خپل نمبر ورته ولیکئ سمه ده کله چې داسې نمبر مو ورته ولیکئ پر دا نیکسټ کلیک ورته واخلئ نو اوس چې انتظار کوو نو اوس وایي ملګرو سمه ده وایي تاسې پر دا نمبر باندې یوازې 2 اکاونټونه ویریفای کولی شي په یو کال کې سمه ده یو کال بعد بیا 2 اکاونټونه پر ویریفای کولی شي نو پر دا نمبر باندې زما 2 چینله ویریفای دي سمه ده تاسو به خپل نمبر ورته ورکړئ دغه رقم تاسو ته به کوډ راشي هغه کوډ به ورته ورکړئ سمه ده سیو به کړئ نو ستاسو چینل چې شو انیبل شو سمه ده ستاسو چینل ویریفای شو نو دا د نمبر د ویریفای طریقه وه سمه ده چې کله تاسو نمبر ویریفای کړئ ستاسې دغه بټن به هم دغه رقم زرغونه شي سمه ده نو نمبر فون نمبر ویریفای شو چینل مې ویریفای شو تاسو کولی شئ د 15 دقیقې پورته ویډیو پورته اپلوډ کړئ او چینل باندې پر ویډیو باندې تمبینل ودروئ نو اوس راځو د دغه یو اپلوډ ډیفالټس برخې ته سمه ده ډیفالټس برخې ته راځو دلته تاسو ته وایي تاسو دا ستاسو د ویډیو لپاره دی سمه ده چې تاسو ویډیو پورته کوئ کوم دغه ورته تنظیم کړه ټایټل دی د ویډیو لپاره ټایټل دی د ویډیو لپاره ډسکرپشن دی معنا دا ما نه دی ورته کړی چې تاسو ورته کوئ ما فقط دغه ډسکرپشن ورکړی دی سمه ده هغه هم زه چې ویډیو پورته کوم ویډیو لپاره زه خپل ډسکرپشن برابروم سمه ده تاسو ورکوئ که نه ورکوئ مشکل نه لري او دلته د ویډیو لپاره هشتګ انتخابیږي سمه ده دا هم ورکوئ ځکه چې د هر ویډیو جلا اړوند موضوع وي تاسو هغه هشتګ خپله ورکوئ سمه ده نو نور داسې طریقه په دې کې نور داسې شی نو پاته سمه ده مکمله سټینګ یې وسو دغه اخري دغه ته راځم پریمیسونس ته دلته تاسو د خپل چینل دغه راپورته کړئ تاسو د چینل مالک دلته کولی شئ بل اډمین هم ورته ودروئ سمه ده پر دا انوایټ برخه باندې کمیونټي موډریشن برخې ته راځم سمه ده لکه څنګه چې ما د خپل چینل کمیونټي برخه تنظیم کړې ده دغه رقم بیا تاسو هم ورته تنظیم کړئ دا به بیسک باندې ورته ودروئ دا اول دانه دا به پر دا آن کړئ ورته کمنټ ورته آن کړئ سمه ده چې هر څوک تاسو ته کولی شي کمنټ وکړي دا به نون کړئ سمه ده دغه ویور پوسټ دا به هم ورته آن کړئ دا به هم پر بیسک ورته ودروئ دلته به دا یوه ورځ ورته انتخاب کړئ سمه ده یوه ورځ او دلته سبسکرایب ورته انتخاب کړئ نور دا به باره سیو کړئ ورته سمه ده پر دا سیو باندې به کلیک ورته واخلئ ورته سیو بیا کړئ دا رقم زه ورته سیو کوم هر سټینګ چې تاسو کوئ دا رقم به ورته سیو کوئ سمه ده نو نور سټینګ چې کوم سټینګ ما د چینل ده و هغه رقم به ستاسو د چینل سټینګ هم داسې ورته کوئ لکه څنګه چې ما د خپل چینل سټینګ ورته کړي وو هغه رقم به تاسو د خپل چینل سټینګ ورته کوئ سمه ده که تاسو په هر باره کې چینل جوړ کړي وو نور دغه مکمله سټینګ کار خلاص سمه ده موږ پر خپل چینل ته کیوارډ ودرول هیواد مو ورته انتخاب کړئ دغه اډوایس سټینګ و برخې ته چې رالو سمه ده دا مو پر نو ورته ودرول نور کوم سټینګ چې ما ورته کړي سمه دا رقم به مکمله سټینګ ورته وکړي او دغه پیوټري برخې ته رالم دلته نمبر ویریفیکیشن ورکړي سمه ده ویریفای شو سمه ده دلته به پر دا سیو باندې کلیک ورته سیو بیا کړئ ورته نو دلته ما کوم تغیرات نه دي پکښې راوستي نو دغه مکمله طریقه و د سټینګ ده چې موږ څنګه خپل چینل تنظیم کړو څنګه د خپل چینل سټینګ ورته وکړو سمه ده مکمله طریقه مې په دې ویډیو کې تاسو ته وښول چې دا سټینګ یې ورته وکړئ انشاءالله ستاسو ویډیوګانې به هم پر مخ روانې وي په لنډ وخت کې به تاسې په ګټه پوه شئ د دا سټینګ څنګه ګټه کوي سمه ده انشاءالله ډېر به پر مخ روان یاست په یوټیوب کې نو د اوسه سر د اوسه پر یوټیوب باندې کار شروع کړئ هغه که تاسو انګلیسي کنټینټ پورته کوئ که پښتو پورته کوئ که پر هر شي باندې تاسو کار کوئ پر یوټیوب باندې کار شروع کړئ خامخا کار شروع کړئ سمه ده بیا آینده کې تاسو ته معلومیږي د دې کار نو دا مکمله ویډیو کوم ویډیو خوښه شوي یو لایک تر سره ورکړئ ویډیو ته یو کمنټ وکړئ که د کوم ملګري سر نو په خلاص سمه ده انشاءالله په بله ویډیو پر کوم بله پر کوم ستاسو لپاره به زه ویډیوګانې کوم ستاسو په هر څه به زه سر در خلاصوم سمه ده دلته به چینل سبسکرایب کړئ سمه ده چینل چې مو کله سبسکرایب کړي یوه دانه لایک ورته ورکړئ دا څومره شی نه دي سمه ده چې تاسو ورکوئ انشاءالله آینده وخت لپاره به دا ماته یو تشویق درېږي چې زه ستاسو لپاره نورې ښایستې ویډیوګانې جوړې کړم دلته به دا رقم د کمنټ په برخې ته راشي یو کمنټ به راته وکړئ سمه ده چې هره ستونزه لرئ په کمنټ کې ماته ویلی شئ سمه ده کمنټ راته کوئ انشاءالله زه به د هر یوه کمنټ جوابوم د هر یوه کمنټ ته به ګورم سمه ده کومه ستونزه لري پر هغه اړوند به زه ویډیو کوم تاسو ته بیا پورته کوم سمه ده نو دا مکمله طریقه وه د یو خپل چینل د سټینګ ده تاسو څنګه د خپل چینل سټینګ وکړئ دغه رقم یې سټینګ ورته وکړئ انشاءالله آینده وخت کې تاسو ته ګټه معلومیږي د دې سټینګ ده نو دا مکمله طریقه وه کوم ویډیو خوښه شوي یو لایک کمنټ سبسکرایب د داسې نورو ویډیوګانو لپاره خوشحاله اوسئ